बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल प्रोग्राम کې نننۍ موضوع چې دا زمونږه هغه لینک دی. لینک څه کار کوي؟ لینک غواړي تاسې د یو فایل یا فولډر یا پروګرام سره لینک جوړول غواړئ، په د اکسل کې هغه اوپن کول غواړئ، نو د دې نه تاسې کولی شئ چې استفاده وکړئ. ازو لینک باندې کلیک کوو. زه غواړم لومړۍ خبره existing file or web page دې کې current folder دغه اوس کرنټ موجوده فولډر دي، تاسې کولی شئ چې دې سره تاسې لینک جوړ کړئ او دا اوپن کړئ. مثال دا د پاور پوینټ پروګرام شارټکټ دی، ډیسکټاپ باندې زه غواړم دې سره لینک جوړوم، نو دا به اوکې کوو. ګورئ دلته راغی پاور پوینټ دې باندې یو کلیک وکړئ، دا اوکې کوي، تاسو ته به پاور پوینټ پروګرام اوپن شي. دا هغې سره مونږ لینک جوړ کړ. نو په همدې طریقه تاسې کولی شئ چې دلته راشئ لینک ته. زه غواړم مثال فرضاً دا رپیډ ټایپینګ دې سره زه لینک جوړوم، دې باندې کلیک کوئ، دا اوکې کوي، دې باندې کلیک وکړئ، اوس به موږ ته دا ټایپینګ اوپن کیږي. دا ګورئ ټایپینګ اوپن شو. نو په دې طریقې سره موږ لینک جوړو. همدارنګه راځئ تاسې لینک باندې کلیک کوئ، ستاسې خپل د خوښې فولډر، اوس دا په ډیسکټاپ دی، تاسو وایئ چې نه موږ ځو پی سي ته، کمپیوټر کې لوکل ډیسک ای کې چې دی، زه غواړم مثال فرضاً فهیم ډیټا په نوم فولډر دی، دې سره زه لینک جوړوم، دا اوکې کوم. دلته ورغی d/فهیم ډیټا او دا زه یم چې نه دا دې ورسره نه راځي. نو څه کول غواړئ؟ دلته راځئ لینک ته، بیا همغې ځای ته ځئ، راځئ دې ځای نه لاندې ډي ډرایو ته او فهیم دلته راځئ، دا ټکسټ ټو ډسپلی کې تاسې خپل نوم ورکوئ. فرضاً زه غواړم چې صرف لیکم فهیم ډیټا. صحیح شو؟ دا فولډر زه راوړم، دا به اوکې کو. ګورئ فهیم ډیټا راغی، خو دې د پاسه دغه لیکل راځي فایل او ډي او فهیم ډیټا او دا ګورئ دې باندې چې کلیک کوم موږ ته ما فولډر اوپن کیږي. زه یم چې دې باندې دا د پاسه دا لیکل دي زما د خپل د خوښې راځي، نو بیا به راشو همدې فولډر سره تاسې لینک جوړول غواړئ یا بل سره، نو دا ګورئ فهیم ډیټا راغی، سکرین ټپ ته راشئ، دې ځای کې ورته لیکل وکړئ په لینک کلیک وکړه چې درته خلاص شي. دا به اوکې کو، دا به هم اوکې کو. ګورئ فهیم ډیټا راغی، دې باندې چې کلیک وکړو زموږ لیکل خپل راځي، په لینک کلیک وکړه چې درته خلاص شي، یعنې دې باندې چې کلیک وسوکو موږ ته به اتومات هغه فولډر چې کوم دی هغه اوپن شي. دا بله طریقه شوه. بیا راځو بل براوز پیج او ریسنټ فایل دواړه یو دی، غواړو چې مثال په نږدې وخت کې مونږ کم فایلونه کم پیجونه اوپن کړي هغه اوپن کوو، نو دې ځای نه کولی شو چې مونږ یې اوپن کړو. مثال زه غواړم فرضاً دغه فایل دی، دا زه اوپن کوم. ګوره دا یوزر احمد الله ډیسکټاپ او نسټډ اف دا چې دی فایل دی، دا به زه اوپن کوم، دې باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک کوو موږ ته ګورئ دغه فایل چې دی اوپن شو، موږ دې سره لینک جوړ کړو. بیا لینک ته راځو، همدارنګه په ریسنټ فایل کې په نږدې وخت کې چې تاسې کوم فایلونه اوپن کړي دي، مثال زه غواړم دا شوقه چې دا موږ اوپن کړی، دا به اوکې کړو. زه غواړم چې دا اوپن کړم، نو دې ځای نه موږ چې دې سره لینک جوړ کړو. همدارنګه بیا راځو بله مهمه خبره چې دا لینک راځو پلیس ان دیس ډاکومنټ. غواړي چې په دې کې موږ سره ګوره 3 شیټونه دي، زه غواړم دې کې چې د شیټونو سره لینک جوړوم. فرضاً زه وایم چې اوس موږ چې دی په شیټ 1 کې یو، زه غواړم شیټ 2 سره لینک جوړوم. اوکې که دې ځای نه که دلته دا شیټ 2 نوم ورکړئ هم صحیح دی، که خپل د خوښې نوم ورکړئ هم کولی شئ. اوکې که دې ځای نه دې باندې کلیک وکړه، موږ راوړي شیټ 2 ته. که دلته یو بل لینک جوړئ، لینک ته راځئ، بیا پلیس ان دیس ډاکومنټ دلته کلیک کوئ، زه غواړم چې لاړ شم شیټ 1 ته. اوکې که ګوره شیټ 2 شیټ 1. په دې طریقې سره موږ کولی شو چې لینک جوړ کړو. همدارنګه ته کولی شي چې په دې اډرس کې ورته اډرس ولیکي او خپل د خوښې پروګرام وي، فایل وي، فولډر وي، چېرته پروت وي هغه ته کولی شي چې اوپن کړي. مثال زه غواړم په دې اکسل کې کالکولیټر اوپن کوم، نو اوپن کولو طریقه دا ده چې تاسو ته باید د کالکولیټر اډرس د وي، سی مې ولیکه، کالنه، بیا بک سلش، بیا لیکو چې وینډوز، بیا بک سلش سیسټم 32، بیا بک سلش لیکو کالک ډاډ ایکزي، دا مې ولیکم. بره دلته چې دی ټکسټ ټو ډسپلی کې به ورته ولیکو چې کالکولیټر موږ اوپن کوو، نو دا به ټکسټ لرې کړو ته نه وران به یې کړو، دلته ورته ولیکو چې کالکولیټر.
کالکولیټر دا به اوکې ولې که دې باندې اوس مونږ کلیک کوو دا اوکې کو مونږ ته به څه اوپن کیږي کالکولیټر به اوپن کیږي همدغسې هر یو پروګرام یا په بله طریقې داسې هم داسې کولی شي اوس غواړئ مثال فرضاً یو بل پروګرام دی هغه تاسې دلته اوپن کوئ راوړئ دې ځینې رن کوئ مثال فرضاً ورډ پروګرام دی د ورډ پروګرام چې دی لومړی به تاسې دا ورډ پروګرام چې کوم ځای کې دی دا به پیدا کوئ زه دلته راځم سرچ کې لیکم ورډ دې باندې رایټ کلیک کوو او اوپن فایل لوکیشن ته ځو دا کوم لوکیشن چې دی دا مو اوپن کوو اوس دغه ادرس چې دی دا کاپي کوو په دې باندې کلیک کوو رایټ کلیک کاپي دا مو کاپي کله مو چې دا کاپي کوو اوس به راشو دلته لینک ته دې کې چې دا رایټ کلیک کوو دا به پیسټ کوو او دلته به یو بکس سلیش ورکړو دلته به ولیکو چې وین ورډ ډاډ اگزي او بره چې کوم دی دلته به دا به سلیکټ کړو دې په ځای به زه ولیکم چې مثال ورډ دا به اوکې کړو کله چې اوکې کړو اوس چې په دې باندې کلیک کوو کاناډ اوپن د سپیسیفاید فایل دغه ادرس چې کوم دی دا غلط دی کله چې مونږ صحیح ادرس راوړو کاپي کړو نو بیا کولی شو چې په اسانۍ سره دا دلته راوړو همداسې د هر یو پروګرام چې تاسې کاپي کوئ او دلته اچوئ ادرس نو کولی شئ چې بیا اوپن کړئ دا زمونږ د نن ورځې درس د لینک په اړه چې تاسې واورئ هیله ده